ویل شوي ژور خفګان لرم، علاج یې څه دی؟ د ژور خفګان اړوند ماته د یو فرد مثال را یادېږي. هغه وایي چې په کوم شي باندې چې تاسو باور ولرئ په هغې باندې مبتلا کیږئ. د بیلګې په ډول که چیرته تاسو په پیریانو باور لرئ او ستاسو سره یو بل ملګری دی چې په پیریانو باور نه لري او دواړه په یو هوټل کې سره یا شپه تیروئ، کړکۍ خورېږي یا خلاصېږي، هغه ملګری مو چې په پیریانو باور نه کوي پورته کېږي وایي چې خو کړکۍ ده، شمال به وهلي، کړکۍ بندوي. اما که ستاسو کړکۍ خلاصه شي او تاسو چې په پیریانو باور لرئ ټوله شپه مو خوب نه وړي، وایي لکه چې پیری و. نو په خپل ذات کې په ژور خفګان باندې باور کول وحشتناک حالت دی. ډیری خلک دا وایي چې نه، ژور خفګان یو مرض دی او کلینیکي مرض دی. نه، ژور خفګان کلینیکي مرض نه دی صاحب. ژور خفګان یو اختلال دی. اختلال په خپل ذات کې که چیرته تاسو تعریف کوئ یا یې تعریف ته وګورئ یو بې ځایه باور دی. زه سهار وختي راجګېږم، موټر مې خرابه شوی، د دفتر نه یې ویستی یم، کور کې مې جنګ کړی، ملګری مې نور تلیفون ته جواب نه راکوي، یو څوک راځي رانه پوښتنه کوي چې شکیب خفه یې؟ زه ورته وایم نه، فقط ډېر خوشحاله نه یم. دا زما تعریف دی. کله چې زه وایم چې فقط ډېر خوشحاله نه یم، زه خپلو مغزو ته مثبت انرژي ورکوم او ستاسو مغزه هره دقیقه مثبت انرژۍ ته ضرورت لري. که چیرته تاسو خپلو مغزو ته د مثبت انرژۍ په ځای منفي انرژي ورکوئ، دې ته خفګان وایي، دې ته رواني اختلالات وایي. زه دفتر ته ځم، په دې فکر ځم چې کیدای شي معاش مې ډېر شوی. ته دفتر ته ځې، په دې فکر ځې چې کیدای شي د وظیفې نه یې ویستی. ته خپل مغز ته منفي انرژي ورکوي کوم چې د رواني اختلال لامل کیږي. زه خپلو مغزو ته مثبت انرژي ورکوم کوم چې زما د لا بریا لامل کیږي. یو مثال یې درکوم، ډېر جالبه دی. زما دوه ډلې ملګري. یو ډله ملګري چې دی محصلین دي، دا ځوانان دي. یو ورځ زه ورغلم، د دوی کره ټول ناستو په یو اتاق کې خبرې کولې. والا ډاکټر صاحب شرایط بدل شو، کار نشته، وظیفه نشته، اوس به څنګه کیږي، خلک مفلس شوي دي. نو زه د سره کېناستم، نیم ساعت مې خبرې واورېدې، ښه صحیح ده. راپورته شوم، په لار کې ځم چورتي شوم چې ښه رښتیا هم شرایط خرابه دي، وظیفه نشته، که داسې مخته لاړ شو سبا د دوی داسې حال دی، ته به هم مفلسېږي، ستا به هم حالت خرابېږي. زنګ راته راغی، هغه ملګري مې چې پیسه داره دي، چېرته یې شکیب؟ ما ویلې زه ځم کور ته، وضعیت مې ښه نه دی، ډېر ستړی یم. ویلې خدای دې ووهه، وضعیت دې ښه نه دی، هله بېرته راتاو شه، مونږ فلانکي هوټل کې یو. سمه ده، فلانکي هوټل ته ورغلم، کېناستم. یو ملګری مې وایي چې والا دا شرایط چې بدل شوي دي، اوس اصلا د پیسو ګټلو وخت دی، نوې پروژې راغلي دي، په حکومت کې هر ځای ته تللی شو، دوسیې اسانه شوي دي، د کارونو راخیستل اسانه شوي، ټول تجربه کار خلک لاړ دي، میدان مونږ ته پاتې دی. د دوی سره په اتاق کې فقط 15 دقیقې هم د باندې راوتم، انرژي مې بدله شوه، سمدلاسه مې زنګونه شروع کړه. په هماغه ورځ مې د یو نوي تجارت پلان ونیو، یو نوی تجارت مې شروع کړه. تاسو پورې اړه لري چې قبول کوئ خوشحاله یاست یا خفه یاست. تاسو پورې اړه لري چې قبول کوئ بې غیرته یاست یا با غیرته یاست. تاسو پورې اړه لري چې قبول کوئ خفګان لرئ یا نه لرئ. ژور خفګان لرم یعنې څه؟ زه خو وایم که چیرته څوک ماته راځي، یو مریض ماته راځي وایي ژور خفګان لرم، تشویش لرم، وسواس لرم، فلان فلان فلان، زه هېڅکله دوی ته نه وایم چې ته څه شی لرې څه نه لرې. زه دوی ته وایم څه لامل شوي چې فکر وکړي ژور خفګان لري، څه لامل شوي چې فکر وکړي وسواس لري، څه لامل شوي چې فکر وکړي تشویش لري. والا ډاکټر صاحب تشویش لرم ځکه خاوند مې چې دی خلکو سره مسیجي کوي، ډارېږم چې راباندې دوام واده ونه کړي. ښه ولې در باندې دوام واده کوي؟ که ته چیرته پاکه اوسې، که ته چیرته کالي دې نوي کړي، که ته چیرته خاوند خوشحاله وساتې، که ته چیرته د خپل خاوند ضروریات پوره کړي، ولې به په تا دوم واده وکړي؟ خاوند سره دې په ورځ کې څو ځلې غږېږي؟ والا دې وختو کې سره بیخي نه غږېږو. ښه چې ته ورسره نه غږېږې، ښه کوي چې مسجې کوي. تا خپل ځان ته په خپله تشویش پیدا کړی. خاوند سره دې وغږېږه، خاوند دې خوشحاله وساته، څه چې هغه غواړي هغه ورکړه. بل نفر راځي، والا ډاکټر صاحب ژور خفګان لرم. ولې؟ وظیفه راته نه پیدا کېږي، غریبي ده، د باندې وتلی، وظیفې پسې ګرځېدلی. والا یو دوه ورځې وګرځېدم پیدا نه شوه. وروره کله چې ما لومړۍ وظیفه خپله پیدا کوله، په یوه میاشت کې مونږ د 22 دفترونو دروازې ټک ټک کړي. حتی په یاد مو شي چې مونږ یو ورځ د یو دفتر دروازه ټک ټک کړه. زما د خاله زوی سره جمشید نومیده، هغه د کاغذ تشناب د جوړولو فابریکه وه.
ما ورته ویلې چې زه حاضر یم تاسو سره کاغذ تشناب جوړولو او کلوله کولو یا پیک کولو کې مرسته وکړم، مونږ ونیسئ. رد شو. 2 دفتره په یوه میاشت کې مونږ ولټول. وروسته د 1 میاشت وظیفه پیدا شوه، نتیجه یې ورکړه. ژوند داسې نه کیږي چې ته د په لومړي ګام کې کامیابه شي. بریالي هغه خلک دي. فکر وکړئ د بوکس مسابقه ده، ستاسو ژوند د بوکس مسابقه ده. ته راپورته کیږي، د بوکس مسابقه ده شروع کړې، دفعتا یو نفر تا په بوکس وایي غورځېږي، او همدا چې وغورځېدی ختم، بیا نه درېږي. ستا کیسه مفته ده. کامیابیږي هغه څوک چې بوکس وخوري وغورځېږي، بیا راپورته شي، بیا یې وهي، بیا راپورته شي، بیا یې وهي، بیا یې راپورته شي، تر څو دومره وهل وخوري چې نور درد پې تاثیر ونه کړي، نور درد بې معنی. په مجرد د دې چې تا دومره وهل وخوړه چې درد درته بې معنا شو، هیڅوک ستا مخه نشي نیولی، ځکه نور ته نه غورځېږي، ځکه نور ته د درد احساس نه کوي، فقط حمله کوي. مونږ په لومړي بوکس کې چپه کیږو، په لومړي بوکس کې تسلیمیږو، وروسته د هغې وایو ژور خفګان لرم، ګناه مې نه ده، زه مریض یم، که مریض نه وم شاید یو کار مې کړی و، هیڅ هم نه یې. فقط د خپلې ناکامۍ د پټولو دپاره، د خپلې ناکامۍ د پرده کولو دپاره بهانې لټئ او دا نتیجه نه ورکوي. تر کله؟ نو ژور خفګان که چېرته یو څوک وایي چې لرم یې، څنګه یې لرئ؟ تاسو څوک یاست چې قضاوت کوئ ژور خفګان لرئ؟ د ژور خفګان د درلودلو قضاوت ستاسو باید عقلي و عصبي ډاکټر وکړي. 9 هغه علایم باید وګوري چې تاسو یې ولرئ. که هغې 9 علایمو نه تاسو 5 پوره کړئ، شاید خفګان ولرئ. او د دې خفګان جوړول به څنګه کیږي؟ په CBT کاګنیټیو بیهیویر تراپي، په ټالټیف تراپي. دغه خبرې چې زه یې اوس تا سره کوم، که ته ژوند ته مشخص پلان ولرې، که ته مشخص مالی پلان ولري، که ته مشخصه وظیفه ولري، که ته د کورنۍ ته وخت ورکړې، که ته نوي ملګري پیدا کړې، که ته په هفته کې حداقل یو ځل چکر وهي، ولې باید ژور خفګان ولري؟ ژور خفګان لرل معمولا دغه خلکو کار دی چې بیکاره دي، ټوله ورځ په خوب تیروي، ټوله ورځ جنسي ارضا کوي، ټوله ورځ لډو وهي، ټوله ورځ شطرنج وهي، ټوله ورځ بیکاره ملګرو سره ګرځي، ټوله ورځ زیکپ وهي، ټوله ورځ سګرټ وهي. د دې خلکو ژور خفګان کار دی. یو داسې انسان ماته وښایي چې وظیفه ولري، مصروفه وي، هدف ولري په ژوند کې، مالی استقلالیت ولري، دا د ژور خفګان ولري. یو یې راته وښایي. هیڅوک. ډېری خلک میلیونران دي، چرس وهي، ژور خفګان لري. اوکې، صحیح ده. ډېری خلک میلیونران دي، کورنۍ اړیکې ښې نه دي، ژور خفګان لري. اوکې، صحیح ده. زه د یو بریالي فرد خبره کوم چې هغه د هر څه تنظیم کړي. یو نفر اصلا میلیونر نه دی، خوشحاله کورنۍ لري، دومره ګټي چې وایي خوري، هغه د ژور خفګان لري نه لري. نو په خپل ذات کې تاسو باید له ځانه پوښتنه وکړئ چې څه لامل کیږي ژور خفګان ولرئ. هیله ده چې پوښتنه مو ځواب شوې اوس. اوس یې که رالنډه کړم درته سمري ووایم. غواړئ ژور خفګان ونه لرئ، 5 وخته لمونځ وکئ، سهار وختي راپورته شئ، سپورټ وکئ، نوي ملګري پیدا کړئ، هره ورځ د کورنۍ یو غړي ته 1 ساعت وخت ورکئ، خپل ژوند د یو منظم پلان سره مخ ته یوسئ، مالي استقلالیت ترلاسه کړئ، د حافظې د قوي کولو دپاره ځان ته یو ښه فورمول جوړ کړئ، په ژوند کې مو مکمل تغییرات او بدلون راولئ، نوي ځایونو ته لاړ شئ، نوی کار شروع کړئ، د لیدلو په ځای خلاق اوسئ. څومره خلک دي چې ټوله شپه ټیک ټاک ته ګوري؟ ستړی یم. ټیک ټاک ستاسو د ذهن تمرکز له منځه وړي، ټیک ټاک ستاسو خلاقیت له منځه وړي، چون تاسو کم حوصله کوئ. یو وخت کې به تاسو یوه ویډیو 1 ساعته لیدله، اوس په 30 ثانیو ویډیو کې هم ستړي کیږئ. نه، جالبه نه دی، نه ګورم. ستاسو د مغزو لیمټ د درک 30 ثانیو ته راغلی دی. اوس د 30 ثانیو ویډیو هم خوند نه درکوي. هیله لرئ چې تاسو به کښېنئ 1 ساعت به کتاب ولولئ؟ اصلا نه. نو هیله ده چې دا پوښتنه مو ځواب شوې.